الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم مسلمانان ورونو، د فکری جګړې د درسونو سلسله شروع تر دې دمه پورې منګه 11 درسونه ویلو. نن زمونږ 12م درس دی. تیرو درسونو کې منګه د فکری جګړې په ډګرونو او میدانونو باندې خبره کړې و، او د فکری جګړې چې کوم هغه غټ میدانونه او غټ محاذونه او غټ مجالونه هغه 11م درس پورې منګه ذکر کړل. څنګه د فکری جګړې چې دا کومه نقشه ده یا دا کوم محاذونه دي چې مختصر انداز کې د انسان په ذهن کې د دې نقشه پرته به انسان په خپل باندې کولای شي او انسان معلومولای شي چې زمونږ په خلاف باندې د دې محاذونو نه علاوه نور څومره محاذونه دي چې په هغه کې د اسلام په خلاف باندې د مسلمانانو په خلاف باندې فکری جنگ شروع دی. نو نننی سبق کې نن زمونږ 12م درس دی او ان شاء الله په دې نننی سبق کې به موږ دا خبره ذکر کوو چې يهود او نصارا د اسلام دښمنان، د مسلمانانو دښمنان، هغه ولی فکری جګړې ته ترجیح ورکوي په عسکري او پوځي او نظامی جګړه باندې. کومنګ وګورو نو د نړۍ چې څومره کافر دي هغه په فکری جنگ باندې زیات مال صرف کوي، زیات مال خرج کوي، زیات وسایل د هغه لپاره تیار کړی دي او زیاتې مؤسسې چې کوم دي، ادارې چې کوم دي، نو هغه د دې جنگ لپاره جوړې کړې دي او ډېری غټي تنخواګانې هغه خلکو لور کوي، هغه لګېدي دغه ادارو د مؤسسو په نوم باندې د اسلام او د مسلمانانو په خلاف باندې کار کوي. مختلف قسم وسایل اوزار هغه چې کوم دي کاری قیمتي او په هغه باندې د اسلام او د مسلمانانو په خلاف باندې کار کوي. اخر څه وجه ده چې د فکری جنگ ته دومره ترجیح کفار ورکوي په عسکري او پوځي او نظامی جنگ باندې. نو نن په دې اړه باندې غږیږو او د دینه بل تعبیر دام کېدلی شي چې د فکری او په دې ضمن کې وسره دادي چې د فکری او د عسکري جنگ ترمنځ توفیرونه او یا فرقونه، دا تعبیر هم تنه کېدلی شي چې څوک کوي. خو زمونږ عنوان د نننی درس هغه بدای چې ولی نړیوال کفار فکری جګړې ته ترجیح ډیر ورکوي په پوځي او نظامی او عسکري جنگ باندې. نو د دې لپاره موږ یو څو وجه ذکر کوو، خو دا غي نه مخکې د مقدمه په توګه باندې دا یو خبره کومه چې کفار کم عسکري او فوزي او نظامی جنگونه زمونږ په خلاف باندې کوي، نو د دینم د هغوی مقصد دا نه دی چې موږ مړه کی. یوازې د مسلمانانو وجل د هغوی مقصود نه دی او نو د مسلمانانو د وجلو نه هغوی ته کومه ګټه ترلاسه کیږي. د هغوی مقصد یوازې او یوازې چې کوم دی هغه اسلام ختمول دي، اسلامی نظام ختمول دي، اسلامیت ختمول دي او د اسلام دا نوم دا ختمول او دا ورکول. دا هغه دشمنی د اسلام سره ده. زما او ستا د ذات سره، زما او ستا د شخصیت سره د هغه دشمنی نشته. کما او تمړ کی د دین هغه ته کومه فایده نه رسیږي، هغه ته په پیدا حل رسیږي چې اسلامی فکر کم زما او ستا سره دا اسلامی فکر مړ کی، دا اسلامی فکر ختم کی، هغه ته ګټه پدې کې ده، هغه ته فایده پدې کې ده. نو وس راځو دې طرف ته چې ولې دی فکری جنگ ته ترجیح ډیر ورکوي. نو ګوره یو خود دې وجنه چې پوځي او عسکري جنگ چې کوم دی د دین هر سړی خبريږي، هر چاته پته لګيږي چې جنگ دی. ماشوم تم پته لګيږي، بوډا تم پته لګيږي، ځوان تم پته لګيږي، خزي تم پته لګيږي، ان تر دې چې چاړه تم پته لګيږي، کون تم پته لګيږي، هر سړی ته دا پته لګيږي چې یاره جنگ شروع دی. هر سړی په دې پوهیږي چې کفارو په مسلمانانو باندې حمله کړې ده یا کفار د مسلمانانو په خلاف باندې لګي دي جنگ. خو فکری جنگ دا یو داسې جنگ دی چې د دې پته هیڅ چاته نه لګيږي. ډیر کم خلک به په مسلمانانو کې چې هغه ته به دا پته لګيږي چې زمونږ په خلاف باندې یو جنگ شروع دی. نو الریډي دا هغه مقصود حاصلېږي. وختي تاسو ته د مقدمه په توګه چې کوم خبره وکړه چې هغه مقصد زمونږ وجل نه دی، بلکې د هغه مقصد اسلامیت وجل دی، اسلام وجل دی، اسلام ختمول دی، دا د هغه مقصد دی. نو په عسکري او نظامی جنگونو کې هر سړی ته پته لګيږي، نو د هغه په خلاف باندې د خلکو حساسیتونه چې کوم دي هغه راپاریږي، خلک مقاومت ته ودرېږي، خلک راځي د مسلمانانو په صفونو کې ودرېږي.
خو فکری جنگ داسې یو جنگ دی چې په دې باندې هیڅوک هم نه پوهېږي او د هغوی چې کوم مقصد دی هغه حاصلېږي. اسلام ختمول د هغوی مقصد دی، هغه مقصد د هغوی حاصلېږي او چاته پته نه لګېږي. نه څوک چې کوم دی نو د هغې دپاره کوم تیاری کوي، الټا خلک چې دی نو زمونږ په خلاف باندې چې کوم فکري جنگ شروع دی خلک هغې ته خوشحالېږي. لکه زه به دا ووایم د تعلیم په میدان کې چې زمونږ په خلاف باندې کوم فکري جنگ شروع دی زمونږ خلک د هغې نه په ترقۍ سره تعبیر کوي و یاره موږ ډېره غټه ترقي وکړله. څنګه ترقي مو وکړله؟ ګوره چې کوم ماشوم کوم سټوډنټ هغه بې تکلفه انګریزي وایي، بې تکلفه یو پردی ژبه وایي، نو خلک وایي یاره دا پلانی سړی ډېر قابل سړی دی، مور او پلار هم هغه ته خوشحاله. حالانکې هغه زوی چې کوم دی د فکري جنگ ښکار دی. دغه رنګې که نور میدانونه څومره تیر میدانونه چې موږ په تیرو سبقونو کې ویلي دي، په دغه ټولو میدانونو کې که موږ او تاسو وګورو موږ او تاسو د شکست سره مخ یو، موږ د فکري جنگ ښکار یو، خو الټه موږ هغې ته خوشحاله یو. فکري جنگ داسې یو جنگ دی چې ستا په خلاف به جنگ هم کېږي، ته به په معنوي توګه باندې وژلی کېږي، الټه به چې کوم خلک چې ستا په خلاف باندې جنگ کوي د هغوی شکریه به ادا کړي، د هغوی نه به متاثره کېږي. دا یو داسې جنگ دی. نو په دې وجه باندې هغوی فکري جنگ ته ترجیح ډېره ورکوي په پوځي او عسکري جنګونو باندې. دغه شانې دویم نمبر کې په عسکري جنګونو کې فوز کارول کېږي. یو فوز راولګېږي په بل فوز باندې حمله وکړي، نو هغه یو طرف ته فوزي بل طرف ته فوزي، نو دا فوز هم کولی شي چې دفاع وکړي په دې جنګ کې خپله. د دفاع اسباب هم ورسره دفاع کولی هم شي. که د هغه سره ټینک نو د ده سره ټینک شکن اصلحې، که هغه سره جاز نو د سره د جاز د ایشتلو اصلحې. دغه رنګې که هغه په ټوپک باندې مخامخ راځي نو دلته د بل طرف سره ټوپکي. یعنی هغه د پوځونو خپل منځ کې جنګونه او پوځونه کولی شي چې د خپل ځان دفاع وکړي. خو فکري جنگ داسې یو جنگ دی چې دا د کوم ملت په خلاف باندې دا جنگ شروع دی هغه ملت د دفاع کولو نه عاجز دی. زمونږ د یو سپینګیری به زه ویم، زمونږ د معاشري یو سپینګیری به راولو، د هغه په خلاف هم نن سبا فکري جنگ شروع دی. هغه سره چې کوم دی موبایل په لاس کې دی، هغه هم چې کوم دی ریډیو اوري، د هغوی چینل یې اوري، د هغوی خبرونه اوري، هغه چې کوم دی نو نن ټي وي ته ناست دی، په ټي وي کې خو هغه څه راځي چې هغوی څه وغواړي او نشري هغه څه په دې ټي وي کې راځي. نو نن زمونږ سپینګیری زمونږ بوډا هغه هم د فکري جنگ ښکار دی. نو دا بوډا یا دا سپینګیری زمونږ د معاشري دی به څه دفاع وکړي خپله؟ نن زمونږ زنانه هغه د فکري جنگ ښکار دي، هغه به څه دفاع د ځان وکړي؟ نن زمونږ ماشومان په تعلیمي میدان کې او د لوبو په میدان کې د تربیت په میدان کې داسې نور چې څومره میدانونه دي، په دې ټولو میدانونو کې نن زمونږ ماشومان د فکري جنگ ښکار دي، هغه به څه خپله دفاع وکړي؟ نو په فکري جنگ کې مقابل لوری هغه بې وسلې دی، هغه دفاع نشي کولی. او په عسکري جنگ کې مقابل لوری چې کومي نو د هغه سره وسلې، هغه پوځي، هغه جنگ کولی شي، هغه د ځان دفاع کولی شي. نو په دې خاطر باندې هغوی فکري جنگ ته ترجیح ډیره ورکوي په نظامی او فوزي او عسکري جنگونو باندې. دریم نمبر په عسکري جنگونو کې ځمکه نیولای کیږي او د ځمکې خلاصول یا آزادول دا اسانه وي، خو په فکري جنگونو کې فکر، عقل دا نیولای کیږي، دا بندي کیږي. د دې خلاصول یا د دې آزادول دا اسانه نه وي. زه به تاسو له د هغې لنډ مثال درکوم. که برطانیه هندوستان ته راغلې وه، د هندوستان په ځمکه باندې هغوی یو څه وخت تیر کو، خو بالاخره هغوی کډه بار کړل او هندوستان یې پرېښود، لاړ، انګریزان لاړ، خو هغه انګریزیت نن هم شته دی. ګوره ځمکه یې قبضه کړې وه که نه، خو ځمکه بیا هم ازاده شوله، هغوی لاړ، هغه ځمکه یې پرېښودله. خو چې کوم فکرونه هغوی قبضه کړي نو هغه فکرونه تر ننه پورې هغه شانې کې قبضه دي او خلک د انګریزانو سندرې وایي. انګریزیت لا ختم شوی نه دی، انګریز تللی دی خو هغه انګریزیت یې پرېښی دی. نظام ته وګوره، قانون ته وګوره، دغه رنګې اخلاقو ته وګوره، لباس ته وګوره، شکل و صورت ته وګوره، تهذیب ته وګوره، ثقافت ته وګوره، روایاتو ته وګوره، هر څه انګریزي دي. انګریز نشته خو انګریزیت شته. ځمکه ترې خلاصه شوله، خو چې کوم فکرونه یې زمونږ نیولي وو او کوم فکرونو باندې هغوی کوم تسلط قایم کړی و، هغه فکرونه نن هم انګریزي دي. نو په دغه خاطر باندې هغوی فکري جنگ ته ترجیح ډیره ورکړي. څلورم نمبر کې په عسکري پوځي جنګونو سره چې کومې آبادۍ ورانې شي نو هغه بیرته د هغې نه ډېرې ښې جوړېږي، د هغې نه ښې جوړېږي. پخوا کچه کوټې وي، نن سبا چې کوم دی پخې کوټې دي. پخوا کچه آبادۍ نه وي، نن پخې آبادۍ نه دي. پخوا ډیوه او لاټینو، نن چې کوم دی بجلي ده، نن چې کوم دی سولر دی، جنریټرې دي. نو ورځ په ورځ باندې ترقي کیږي. او په عسکري جنګونو کې چې کومې آبادۍ ورانې شي ممکن ده
چې د هغې نه هغه آبادي په ښایسته طریقه باندې جوړه شي. خو په فکري جنگ سره چې کم ورانه وشي، کم نقصان وشي، کم فکرونه آبادی دي هغه ورانی شي، نو هغه بیرته هغه شانې کې نه جوړیږي. لکه په تیر دغه کې تاسو لما مثال درکو چې کم فکرونه، کم عزمونه د مسلمانانو په فکري توګه باندې مات شي، ختم شي، د منځه لاړ شي، هغه بیرته هغه شانې کې نه جوړیږي. نو په دې وجه باندې هغوی کوشش کوي چې د مسلمانانو په خلاف باندې فکري جنگ وکړي. بل دا عسکري جنگ دومره وسایل نه غواړي، او فکري جنگ چې کوم دی هغه ډیر وسایل غواړي. وسایل ډیر غواړي. ته چې دفاع کې کنه ستا په خلاف باندې فکري جنگ کیږي، نو ته به د ځان سره ډیر اوزار پیدا کې، بیا به ته اله فکري جنگ کی. که ستا په خلاف د میډیا په میدان کې فکري جنگ شروع نو ته به ځان ته خپل میډیا جوړې، بیا به ته د هغه مقابله کی. که د کتاب په شکل کې ستا په خلاف فکري جنگ شروع ته به په کتاب باندې د هغې مقابله کی. که د ریډیو په شکل کې شروع په ریډیو به مقابله کی. که د ټي وي په شکل کې شروع ته به په ټي وي باندې مقابله کی. یعنی تا نه پوره اوزار غواړي فکري جنگ. خو عسکري او نظامی جنگونه داسې دي چې هغه دومره اوزار نه غواړي، بس ټینک لپاره یو راکټ لانچر چې کوم دی هغه کافي دی او پوره دی. نو په عسکري جنگونو کې د مقابل لوري نه هغه جنگ دومره وسله یا دومره وسایل د دفاع نه غواړي. خو په فکري جنگ کې د مقابل لوري نه دا جنگ کول، فکري جنگ کول بیرته د کفارو په خلاف باندې د مقابل لوري نه پوره وسله غواړي، پوره وسایل غواړي چې هغه په هغې باندې د هغه مقابله وکړي او د هغه په خلاف باندې جنگ وکړي. بل دا چې په عسکري جنگونو کې د مسلمانانو کم خلک ووجلی شي، شهیدان شي، نو هغه محترم خلک وي. هغې ته خلک ډیر په درانه نظر باندې ګوري، وایي یاره دا شهید دی، دا شهید شوی دی، دا بهادر دی، دا اتل دی، دا قهرمان دی. خو په فکري جنگ کې چې کله یو مسلمان ووجلی شي هغه ته به خلک غلام وایي. کوم مسلمان د یهودو د خوا، د عیسایانو د خوا، د اسلام د دښمنانو د خوا کم مسلمان په فکري جنگ کې ووجلی شي، د هغه په فکر باندې حمله وشي، د هغه چې کوم اسلامي فکر دی هغه ختم کی، په ځای باندې غربي فکر مسلط کی، نو هغه خلکو ته بیا په معاشره کې غلامان ویلی کیږي. نو هغې دام نه غواړي چې د مسلمانانو د داسې یو نوم وشي او بیا د هغه نوم ته خلک وپسخیږي او خلک د راپاڅېږي او د مسلمانانو په صفونو کې زموږ په خلاف باندې ودرېږي. لکه ډېر مسلمانان داسې چې هغه د شهید د درجې ته پسخیږي، د شهید د نوم ته پسخیږي، هغه په دغه معنا باندې راپاڅېږي، د مسلمانانو په صف کې ودرېږي د کفر په خلاف باندې. نو دا پوځي جنگونو طرف ته یو دعوت دی د کفارو په خلاف باندې. خو فکري جنگ کې چې یو مسلمان ووجلی شي هغه ته خلک غلام وایي، خلک د هغه نه نفرت کوي. نو دا یو څو خبرې وي چې موږ وکړلې په دې اړه باندې چې کفار د اسلام او د مسلمانانو دښمنان ولې فکري جنگ ته ترجیح ډیره ورکوي او پوځي او عسکري جنگونو ته ترجیح کم ورکوي. نو دا د هغې مختصر څو وجوهات چې هغه موږ ذکر کړل. را روانو درسونو کې به انشاءالله تعالی موږ نور مخکې ځو، موږ به صلیبي جنگونو طرف ته ځو، بیا د صلیبي جنگونو نه وروسته استعماري جنگونه چې کوم دي د هغې طرف ته به ځو، بیا د هغه استعماري جنگونو په نتیجو کې چې کوم غیر اسلامي فکرونه زموږ ټولنې ته رال، شرق ته رال، مشرق ته رال، څنګه رال، د کومو لارو رال، پر روانو درسونو کې به انشاءالله ورسره مخکې ځو، په دې باندې به خبره کوو. آخر دعوانا